یم بار پا گناہنو دا تمام جہان مولا استغفر اللہ استغفر اللہ بل درد جڑا نسکتا پا در کوم جڑا استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوسف محمدی سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي دي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زه ډیر ګنهګار یم، غواړم چې توبه وباسم. څنګه توبه وباسم او الله رب العزت راته بښنه کوي که نه کوي؟ محمدي صاحب په دې کې شک نشته چې غیر د انبیاو علیهم الصلاة والسلام نه نور انسانان دا معصوم نه دي. د دوی نه به ګناه کیږي، لکن خوشبخته او نیکبخته انسان هغه انسان دی چې د ګناه نه وروسته بیرته الله ته متوجه شي او توبه وباسي. او بدبخته انسان هغه دی چې کله ګناه کوي، د ګناه نه وروسته الله ته نه متوجه کیږي، خپلې ګناه ته پرله پسې دوام ورکوي. او که موږ د الله رب العزت کلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث مطالعه کړو، هلته بیا مومو چې الله تعالی خپلو بندگانو ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته د توبې ترغیب ورکوي، توبې طرف ته تشویقوي. الله تعالی فرمایي وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای ایمان والاو، تاسو ټول الله تعالی ته توبه وکړئ د دې دپاره چې تاسو فلاح او کامیابي ومومئ. نو د ګنهګار انسان فلاح او کامیابي هغه په توبه کې ده چې الله ته رجوع وکړي، خپله ګناه پرېږدي، په ګناه باندې پښیمانه شي او په راتلونکي کې د عزم او تصمیم ولري چې زه به بیا ګناه نه کوم. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په بل ځای کې فرمایي استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. تاسو د خپل رب نه بښنه وغواړئ او هغه طرف ته رجوع وکړئ. نو که یو چا نه ګناه ترسره کیږي، د هغه نیکبختي او د هغه کامیابي بیا په دې کې ده چې خپل رب نه بښنه وغواړي او خپل رب طرف ته رجوع وکړي. همدارنګه الله تعالی په خپل کلام کې په بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای ایمان والاو، تاسو الله ته توبه وکړئ، الله طرف ته رجوع وکړئ، ریښتینې او د اخلاص توبه. دا نه چې نن توبه وباسې او سبا بیا ګناه کوې. ریښتینې توبه، ریښتینې رجوع چې په خپلې ګناه باندې پښیمانه شه، په راتلونکي کې د عزم او تصمیم ولره چې زه به بیا ګناه نه کوم، او په کړې ګناه باندې خپل رب نه بښنه وغواړه. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ابي موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقینا الله تعالی د خپل قدرت او برکت لاس بلا کیف د شپې له طرفه راوږدوي، د دې دپاره چې د ورځې د ګنهګار توبه قبوله کړي.
او بلا کیف د خپل د رحمت او د قدرت لاس د ورځې راوږدوي تر څو د شپې د ګناهګار توبه قبوله کړي. نو ای مسلمانه، که ته په ورځ کې ګناه کوې، په ورځ کې ستا نه ګناه ترسره کیږي، نو په شپه کې د الله تعالی د رحمت او د قدرت لاس راوږد دی تر څو ته توبه وباسې او رب ستا توبه قبوله کړي. او که ته شپې ګناه ترسره کوې، په ورځ کې د الله تعالی د رحمت او د قدرت لاس راوږد دی بلا کیف تر څو ستا هغه کړي ګناه درته وبخي چې تا شپې ترسره کړي او تا ته بښنه وکړي. نو د یو ګناهګار انسان سعادت، نیکبختي او کامیابي په دې کې ده چې کله هغه نه ګناه کیږي خپل رب ته رجوع کوي، په خپله ګناه باندې خفه کیږي، زړه یې درد ویني، خو په دې شرط چې توبه یې رښتینې توبه وي. علما د توبې لپاره 3 شرطونه بیانوي. اول، ان یقلع عن المعصیة. اول شرط دا دی چې د ګناه نه لرې شي، هغه ګناه پرېږدي. دویم یې دا دی چې ان یندم علی فعلها، چې کومه ګناه یې کړې په هغې باندې سخت پښیمانه شي. دریم یې دا دی چې ان یعزم ان لا یعود الیها ابدا، چې دا په ښه اراده وکړي چې بیا به زه دا ګناه او دا کار نه کوم. خو که په دې 3 کې یو شرط هم نه و، بیا د ده توبه نه ده. او هغه کسان چې نن توبه وباسي سبا ګناه کوي، بله ورځ توبه وباسي بله ورځ بیا ګناه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوی مثال داسې دی العیاذ بالله لکه چې په خپل رب باندې مسخرې کوي. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې د قبلې د طرفه د لمر راختو نه مخکې توبه وکړه نو الله رب العزت به د ده توبه قبوله کړي. مایوسه کیږه مه، که ستا نه ګناه شوې ده خو ته په ډېر اخلاص او صداقت سره خپل رب طرف ته متوجه شه، د خپلې ګناه بښنه د خپل رب نه وغواړه، الله رب العزت ستا ګناه درته بښي. خو په دې شرط چې د توبې شرایط ته مراعات کړي، په خپلې ګناه باندې پښیمانه شي او هغه ګناه پرېږدي او په راتلونکي کې دا عزم او تصمیم ولري چې زه به بیا دا ګناه نه کوم. یو ځوان د ابراهیم بن ادهم رحمه الله حضور ته راغی او ویلي امامه غواړم چې توبه وکړم او د ګناهونو له پای ته رسولو څخه لاس ومینځم چې بیا ګناه ونه کړم. اما کله چې زه توبه وباسم زما نه بیا ګناه کیږي. ای امامه ته ماته داسې یوه لار را وښیه چې ما د الله د ګناه له ارتکاب څخه وژغوري، ځکه چې زه کله ګناه کوم توبه وباسم بله ورځ بیا رانه ګناه کیږي، چې بیا توبه وباسم بله ورځ بیا رانه ګناه کیږي. ته داسې یوه لار را وښیه چې زه بیا ګناه ونه کړم. ابراهیم بن ادهم ورته وایي که چېرته دې غوښتل چې ګناه وکړې نو دا ګناه بیا د الله تعالی په ځمکه کې مه کوه. که د زړه د ګناه او د ناروا نه صبرېږي نو دا ګناه او ناروا بیا د الله تعالی په ځمکه کې مه کوه.
هغه ځوان ابراهیم ابن ادهم ته وویلې نو چیرته دا کار وکړه؟ ابراهیم ورته وفرمایل د هغه له ځمکې نه بهر که ګناه کوي نو د الله تعالی له ځمکې نه بهر وکړه. هغه ځوان ورته وویلې ای امامه څنګه شونتیا لري، څنګه امکان لري؟ ځمکه سر تر سره پورې د الله رب العزت دا د الله تعالی ملکیت دی. زه داسې ځمکه بیا نه مومم چې هلته لاړ شم زه ګناه وکړم او هغه د الله تعالی ملکیت نه وي. ابراهیم ورته وویلې آیا حیا نه کوي چې دا ټوله پراخه ځمکه د الله تعالی ده او ته د الله رب العزت د ځمکې پر مخ او د ځمکې په سر باندې ګناه کوي؟ ته د الله نه حیا نه کوي، د الله نه شرمېږي. وروسته بیا ابراهیم ورته زیاته کړه که چیرته غواړې چې ګناه وکړې نو د هغه له روزي څخه بیا مه خوره. چې ګناه کوي نو د الله تعالی له روزي څخه بیا خوراک مه کوه. هغه ځوان ورته وویلې ابراهیمه نو څنګه ژوندی پاتې شم؟ که ناطق حیوانات دي که غیر ناطق حیوانات دي که وحوش دي که طیور دي ټولو ته الله تعالی روزي ورکوي. نو زه خو داسې شی بیا نه مومم چې هغه د الله رب العزت روزي نه او زه د هغه نه خوراک وکړم. امام ورته وویلې آیا حیا نه کوي؟ آیا شرم نه کوي چې د الله تعالی له رزق او له روزي نه یې خورې وروسته بیا هم ګناه کوي او د هغه له اوامرو نه سرغړونه کوي؟ ابراهیم ابن ادهم بیا ورته وایي که چیرته دې بیا هم د ګناه په پای ته رسولو باندې ټینګار وکړه نو دا ګناه په هغه ځای کې وکړه چې رب العزت تا ونه ویني، یعنې د الله تعالی له سترګو نه یې لرې وکړه. هغه ځوان ورته وویلې دا څنګه شونتیا لري، دا څنګه امکان لري؟ په داسې حال کې چې الله تعالی پر موږ باندې لیدونکی دی، هغه سمیع ذات دی، هغه بصیر ذات دی، هغه لطیف ذات دی. زه خو داسې ځای نه وینم چې هلته زه ګناه وکم او زما رب ما ونه ویني. امام ورته وویلې آیا حیا نه کوي، شرم نه کوي چې د الله تعالی په حضور او د هغه په وړاندې معصیت وکړي او ګناه وکړي؟ ګوري یو ځوان یا یوه پیغله د خپل مور، د خپل پلار، د خپل ورور، د خپل نیکه، د خپل اکا، د خپل ماما او د خپلو نورو اقاربو تر لید لاندې ګناه نه کوي، د دوی نه شرمیږي یا د دوی نه ویریږي. داسې ځای کې ګناه کوي چې پلار یې ونه ویني، مور یې ونه ویني، اکا یې ونه ویني، ورور یې ونه ویني، ماما یې ونه ویني، خو رب العزت چې همیش دوی ویني هغه لیدونکی ذات دی، بصیر ذات دی، سمیع ذات دی، لطیف ذات دی. د هغوی نه شرم او حیا نه کوي، د هغوی نه ویریږي او ګناه کوي. په پای کې ورته بیا امام ادامه ورکړه، ورته وایي ای ځوانه که دې د ګناه نه زړه نه صبریږي او په ګناه باندې ټینګار کوي نو بیا د دوزخ څوکیداران او ساتونکي چې کله په تا پسې راغلل هغوی ته ووایه چې زه له تاسو سره نه ځم. هغه ځوان ورته وایي ای امامه څنګه؟ ابراهیم ورته وایي آیا له دې ټولو نه وروسته له الله نه شرم نه کوي او ګناه کوي؟ زموږ ټول ځوانان په دې باندې پوهیږي، زموږ ټولې خویندې او میندې په دې باندې پوهیږي، خو بیا هم د الله د حکمونو نه سرغړونه کوي، بیا هم د الله رب العزت له اوامرو نه سرغړونه کوي، بیا هم ژوند د قرآن او د سنت په رڼا کې نه تیری. نو محمدي صاحب که تا نه ګناه شوې ده
او په خپلې ګناه باندې پښیمانه یې رب ته رجوع وکړه. غیر له شرکه الله تعالی نور هره ګناه بخي، ډیر په اخلاص سره، ډیر په تضرع سره او ډیر په عاجزي سره الله ته د تضرع لاسونه پورته کړه. د سترګو نه دې ګرمې اوبه او اوښکې را روانې کړه، په خپلې ګناه باندې وژاړه، پښیمانه شه او په راتلونکي کې دا عزم ولره چې زه به بیا ګناه نه کوم، الله درته بښنه کوي. او که دې د چا حق خوړلی حق یې ور وسپاره، که دې د چا غیبت کړی د هغه نه بښنه وغواړه. یعنې د عبادو حقوق ور وسپاره او له خپل رب نه بښنه وغواړه، الله درته بښنه کوي، خو په پوره عزم او په پوره تصمیم سره، په ثبات او استقامت سره توبې ته مخه کړه. یم عاجز ستا بنده ستا غلام